الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو، ماشومانو. زه صفی الله حکیمی یم، ستاسو په چوپړ کې. نن به موږ تاسې د عبارتي پوښتنو پاتې برخه چې 2 تمرینه وو هغه به نن حل کړو. ستاسو د کتاب 10مه پاڼه 4م لوست او د دغو درسونو 18مه برخه ده. موږ تاسې په تیر درس کې لومړی 2 پوښتنې ځواب کړئ او نن به موږ تاسې پاتې 2 پوښتنې ځواب کړو. صحیح ده؟ راځئ چې دا کار وکړو. له 2896 عدد څخه کوم عدد تفریق شي چې 3840 عدد پاتې شي؟ څرنګه دا سوال؟ له 2896 نه کوم عدد تفریق کو چې 3840 موږ ته لاسته راشي یا پاتې شي. دا د موږ تاسې دریم تمرین دی. ښه، دا سوال موږ تاسې اوس څنګه حل کړو؟ عدد یې راکړی 3896. د دې نه به موږ تاسې یو عدد کم کو چې موږ تاسې ته 3840 لاسته راسي. نو دا کار موږ تاسې څنګه وکړو؟ ډېر طریقې لارې لري. یوه طریقه به زه تاسو ته در وښیم. موږ تاسې د تفریق د ازموینې په هکله مو تاسو ته ویلي وو که نه؟ تفریق ازموینه مو په یاد ده؟ د تفریق ازموینه، د تفریق په ازموینه کې مو 2 لارې درلودې. یوه د جمع لار وه او بله خپله د تفریق د ازموینې لپاره د تفریق لار وه. د تفریق لار مو په یاد ده؟ که چیرې موږ تاسې مثلا یو سوال ولرو په هغه کې مفروق منه ولرو، د مفروق منه نه مفروق کم کو موږ تاسې ته حاصل د تفریق لاسته راسي. د دغه سوال امتحاني سوال د امتحانو د ازموینې لپاره موږ تاسې 2 طریقې لري. د جمع لار او د تفریق لار. د جمع لار اوس موږ تاسې ته اهمیت نه لري. زه اوس تاسو ته د تفریق په لار لږ څه معلومات بیرته تکراري معلومات درکړم، ځکه چې موږ تاسې دغه سوال غواړو چې زه غواړم چې دغه سوال تاسو ته د تفریق د ازموینې په طریقه تاسو ته حل کړم. څنګه؟ که چیرې موږ تاسې دغه سوال امتحان وکړو د تفریق په لار، موږ تاسې په دغسې یو کار کوو چې د مفروق منه نه موږ تاسې حاصل تفریق منفي کوو. حاصل تفریق مو چې منفي که چیرې موږ تاسې نوی حاصل تفریق د مفروق سره یو شي، نو موږ تاسې دغه سوال کې اشتباه نشته که نه؟ دغه مو تاسو ته مخکې ویلي وو. که چیرې یو عدد نه بل عدد منفي کو حاصل تفریق لاسته راسي، او بیا وروسته د امتحان لپاره د مفروق منه نه حاصل تفریق منفي کو او موږ ته مفروق لاسته راسي، بیا هغلته مشکل نشته. همدغه نه زه اوس غواړم چې ګټه واخلم او دغه سوال کې تاسو ته در وښیم چې د تفریق د ازموینې د تفریق لار په واسطه او په وسیلې سره دغه سوال مو تاسې حل کولی سو. راځئ چې دلته تاسو ته در وښیم. 2896 یو عدد کم شوی، 3840 پاتې شوي دي. که چیرې موږ تاسې دغه سوال امتحان کو، صحیح ده؟ امتحان په ډول د ازموینې د تفریق د لارې د ازموینې په وسیلې سره ښه دا به دلته ولیکو 2896 موږ تاسې اصل تفریق هغه مفروق منه ده هغه دلته پاتې کېږي. حاصل تفریق راځي دلته، صحیح ده؟ حاصل تفریق راځي دلته 3840 سي. دغه موږ تاسې حاصل تفریق ده د دغه سوال که نه؟ که چیرې موږ تاسې دغه حاصل تفریق مفروق منه نه حاصل تفریق منفي کو، موږ تاسې ته څه شی لاسته راځي؟ مفروق. دغه عدد موږ ته لاسته راځي. دغه سوال هم دلته لیکلی که نه؟ دغه عدد موږ ته لاسته راځي. نو دا کار به وکړو، نو تاسې دا سوال به حل شي.
ځای څخه یې وکړو دا کار. شپږ نه څلور کم کړو څو پاتې کېږي؟ 2. مراتب ته مفکري همیشه داسې پاک سوتره ولیکئ. یویز مرتبه د یویز مرتبې لاندې، لسیز د لسیز لاندې، سلیز د سلیز لاندې، زریز د زریز لاندې، همداسې لس زریز د لس زریز لاندې ولیکئ چې په تفریق کې تاسو نه غلطي ونه شي. دلته له 9 نه چې 6 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 3. 8 نه چې 8 لاړ شي 0. له 9 نه چې 3 لاړ شي 4. 4022. دلته باید موږ تاسې 4022 ولرو. راځئ چې 4022 دلته کېږدو، دلته به یې ولیکو 4022. ښه دلته کته به یې تاسو ته ولیکم او امتحان به یې هم کوو. 7 8 9 6 4022. راځئ اوس یې امتحان هم کوو، ویې ګورو چې موږ تاسو ته 3840 راکوي که یې نه راکوي. که یې نه و راکړی بیا موږ تاسې وینو چې موږ تاسې غلطي کړې ده، حتمي غلطي کړې ده. 6 نه چې 2 لاړ شي 4. 9 نه چې 3 لاړ شي 6. 8 نه چې 0 لاړ شي 8. 7 نه چې 3 لاړ شي 4 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 3. 3840 همدغه عدد ده که نه ده؟ نو موږ تاسې اوس پیدا کړه چې هغه عدد چې له 2896 نه کم شوی و هغه کوم عدد و؟ 4022 و. صحیح ده؟ 4022 مو ترې کم کړی و له 2896 چې موږ تاسو ته 3840 لاسته راغلی و. صحیح ده؟ نو دا سوال هم حل شو. هیله ده چې دا سوال مو هم زده کړی وي. راځئ چې ښایي بل سوال هم حل کړو. ښه، په آخري سوال کې د عبارتي پوښتنو راغلی دي چې له 3 4 6 5 څلورو رقمونو څخه 4 رقمي تر ټولو لوی کوچنی عدد ولیکئ او بل څخه تفریق کړئ، تفریق حاصل معلوم کړئ. تاسې 4 عددونه لرئ: 3 4 6 5 3 4 6 5 3 4 6 5. له دغو 3 عددونو موږ تاسې ګټه اخلو او د ټولو نه لوی عدد او کوچنی عدد به لاسته راوړو او دغه کوچنی عدد لاسته راوړلو وروسته به موږ تاسې توپیر ګورو. دغه سوال او ستاسو د کتاب دوم سوال چې په 13 برخه کې مو تاسو ته حل کړی وو ډېر سره مشابه دي، عین شی دي. نو تاسو به وکړی شئ چې دا سوال حل کړئ، خو بیا به یې زه تاسو ته دلته یارې بیا حل کړم. موږ تاسې لوی عدد او کوچني عدد پیدا کولو لپاره د لوی عدد د پیدا کولو لپاره به موږ تاسې زریزه مرتبه کې اوس دلته 4 رقمي عدد موږ غوښتل شوی چې جوړ شي، 4 رقمي عدد غوښتل شوی چې جوړ شي. په زریزه خانه کې یا په زریزه مرتبه کې به داسې عدد تاسې وکاروئ چې دغه عدد مو له ټولو نه ستر شي، له ټولو نه لوی شي. که زه 3 کېږدم دلته بیا به نو 3 زره شي، که 4 کېږدم 4 زره به شي، که 5 کېږدم 5 زره به شي، که 6 کېږدم 6 زره به شي. نو کوم یوې ښه ده؟ کوم یوې له ټولو نه لوی ده؟ 6 له ټولو نه لوی ده. آفرین ماشاءالله. په دویمه مرتبه کې به څنګه؟ په دریمه مرتبه کې هدف مې د سلیز مرتبه کې کوم عدد باید کېښودل شي. د 6 نه مو ګټه واخیستله، پاتې 4 او 3 دي. نو موږ تاسې لوی عدد غواړو جوړ کړو، نو له 5 نه ګټه اخلو ځکه چې 500 به وي وروسته که نه. که مې 4 نه ګټه اخیستله وای څو به وه؟ 400 به وه. که 3 نه مې ګټه اخیستله وای څو به وه؟ 300 به وه. نو 5 له ټولو نه ستر عدد موږ تاسې ته لاسته راوړلی شي. ښه خبره ده. که 4 کېږدم په سلیزه مرتبه کې همدغه هدف مې بیا لاسته راوړي، ځکه چې که 4 کېږدم نو 40 به وي، 6500 څو 40 به وي، که 3 کېږدم 6500 څو 10 به وي که نه. نو دلته 4 کېښودل حتمي دي. که 3 آخر پاتې عدد 3 کې چې کېږدم د مو تاسې د ټول عدد څو کېږي؟ 6500 6500 او 3 موږ تاسې له ټول نه ستر یا لوی عدد هم پیدا کړ.
اوس راځئ چې ټول کوچنی عدد هم پیدا کړو. کوچنی عدد په زریزه خانه کې او په سلیزه خانه کې او په یویزه خانه کې به داسې عدد له ترتیب سره ږدئ چې موږ تاسې د عدد ټول نه کوچنی شي. په زریزه خانه کې که چېرې زه 5 کېږدم نو 15 ضرب به وي، که 6 کېږدم نو 6 ضرب 2 به وي، که نه، که 4 کېږدم 4 ضرب 2 به وي، که 3 کېږدم 3 ضرب 2 به وي. نو زه غواړم کوچنی یې کړم دا عدد، نو کوم باید کېږدم؟ 3 نه باید ګټه واخلم، 3 ضرب 2 شي. وروسته به 4 کېږدم 400 به وي، که 5 کېږدم 500، که 6 کېږدم 600، نو 400 له ټول نه کوچنی دی. که 5 کېږدم په بله خانه کې 50 به وي، که 6 کېږدم 280 به وي، نو 50 باید کېښودل شي او په آخره خانه کې 6. دا عدد موږ تاسې 3450 ده. صحیح ده، 3450 ده. نو کوچنی او لوی عدد دواړه پیدا شول. راځئ چې اوس موږ تاسې د کوچني عدد او د لوی عدد توپیر هم لاسته راوړو. زموږ اصلي هدف د دوی توپیر لاسته راوړل دي، که نه؟ نو عبارتي پوښتنو همدغه موخه او هدف ده چې تاسې وکولی شئ دغه عبارت او لیکنه په ریاضیکي فرمولونو بدل کړئ. صحیح ده، او ریاضیک په اعدادو باندې بدل کړئ. نو دلته اوس موږ لوی عدد هم پیدا کړل، کوچنی عدد هم پیدا کړل. اوس به توپیر سره وګورو. 6 5 4 3 3 4 5 6 دواړو توپیر به سره ګورو. 3 نه 6 څه کم کړو، دې څو کمولی، 14 نه 6 کم کېږي 9، دلته پاتې شو 3 3 نه 15 نه څو کمولی، یو ورته راقرض کوو 14 14 نه 15 کم کړو څو پاتې کېږي 8. آفرین، دلته پاتې شو 4 4 نه 4 لاړ شي 0، دلته پاتې شو دلته 6 دی، 6 نه 3 لاړ شي 3,058. دغه دا توپیر پیدا شو. ډېر ښکلی، هیله ده چې دا سوال مو هم زده کړی وي. ښه، دا د نن ورځې د درس دی. موږ تاسې عبارتي پوښتنې ټولې حل کړې. په نوي درس کې به انشاءالله موږ داسې نوی درس شروع کړو. کورنۍ دنده مو هم له یاده ونه وځي. د الله په امان.